السلام علیکم یارانو، زه په تیاره کې یم، روان یو د خیره سره دغه ته زمبابوې له هلته ځو وروره ګله. تاسې زموږ سره اوسېږئ، داسې منظره داسې سیټ کې ناست یم چې پکې به خبرې زما سره بلې هم ناست دی. دغه دی بیا هغه رقم سلام ووایه. خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست، خوشحاله به یاست. موږ دلته ناست یو، دا وي آی پي سیټ دی. په دې وي آی پي سیټ کې ناست یو د خیره سره، ځای نامعلومه دی. روان یو انشاءالله، تاسې زموږ سره اوسېږئ. پر دغه ولاک به بیخي ډېر خوند واخلئ. نه دا معنا داسې ترکیب دی. شاوخوا کلکینان دي، دا 1 2 3 4 دانې کلکینان دي. مخ ته هم دغه ځوانان ناست وو، زه در باندې ووینم. ماشاءالله موږ څو نفره یو نن د خیره؟ 5 6 7 نفره یو. بس دا وه. چیرې ځې؟ چیرې ځې؟ ته چې ښکارې؟ زمبابوې له ځو. ستړی مه سې. ستړي مه سې، جوړه په خیر خیرات دی. بله خوا بده؟ بلې خوا بده؟ بله بس نشته مې نه ده کړې. نشته دې نه ده کړې؟ اجي آقا ستړي مه سې. السلام علیکم. ستړي مه سې، ښایست په خیر خیرات دی. جوړ چیرې روان یو؟ معلومه نه ده، رفتار ستا خو لاره معلومه نه ده چیرې روان. ډېر بېرندوکي کې ناست یو. شی داسې بېرندوکی دی چې څه درته ووایم. والله دا بیخي انتیکه شی دی، ښه پراخ نیت یې دی، ښه پراخه ډکۍ یې ده. دا دی اوهو دا څنګه ښه معلومېږي. دا دی وګورئ، شکه دا کښته کېږي، هغه به د پورنر ته کښته کېږي. صحیح معنا خبره داسې ده یارانو، مخ ته ځای وښه. تاسې وګورئ دا 3 نفره ناست دي، معنا یو نفر بل ځای دی، مخ ته هم ځای دی. موږ دلته په طبیعت کښېنستلو غواړو چې د دې منظرې څخه خوند واخلو. معنا ډېر په عشق ناست یو. ستا د بل فکر ونه کړي. موږ داسې ښه په عشق ناست یو، ښه په خوند. معنا ولاګ هم درته کوو، ویډیو هم کوو. ویې ګورئ خوند ځینې واخلئ. موږ معنا د دا انډیوالان او کوچنیان چیرې دي؟ کمنټ کې خو یادوئ دا بیچاره. د خیره سره خاص هغه د کوچني منونیان نومان راواستوئ، بیا دی په بل ولا کې یاد. نور خو نو موږ دغسې په مینه روان یو. دوستانو دا د مخ د سټانو د خلکو برده د شا نفر هیر سي په ډوډۍ او په چای په ناشته کې. ګر سره به همدغه نه وایي چې زموږ سره څوک شته که نشته. اوس معنا دوی اخته دي، بالا خپل ترتیب یې برابر کړي. څوک پراټې خوري، څوک چای څښي، څوک چش کوي. موږ دلته ورور ناست یو، دغه نه وایي چې وروره دا همسایګان لرو، یو ترتیب یې برابر کړي. انرژي خو هلته پرېږده، چای نشته وروره، ګوره پراټې نشته. دا اوس څنګه ژوند شو وروره؟ غما نه ده خوړلې، اما نه ده څښلې. باقي وروره دا د برش ګیله ورکړه، دا هغه ګیلاسونه ګرده چې راکړل د باندې اوس یې خوند وکړي. اوس دا ترموز دوا شی نو نست. ولې؟ خوراک شیان خو نو نه در اړول. پراټې داسې موسا ناست ژر ژر یې خورئ. موږ دا اوس موږ روسا یو. دوا چې څه دغه دی هغه چشتي په پلاستیک دا پراټې دي. دا ګور خوند کوي ته کوم که سفر کې راځي چای خوړل. اول دقت کړی دی وروره، ته خو نو دقت مه کوه. ما او تا خو دلته انډیوالان یو. ما ته نه راړو، ما دې چای خو وڅښي. چای څه کوم؟ وایي دا یې په دې راواړول، هلته چپه کېدل، دلته بیا دوی ونیسي. راته واچوئ، راواچوئ. پراټې دوی خوري، د غریبانو شام موږ ته نه خوري. چای خو د بسم الله جان هغه پیدا کېږي هر ځای. والا هم پیدا کېږي. خیر داسې ماشاءالله دا سړک دی، ورته وګورئ خالد، دا سړک ته وګورئ، دا سپیو دی. صحیح معنا
جوړ سړک دی. نو بس موږ د دې ناست یو یارانو، الله دا دې چای هم راورسېدله او دغه د حمام چمپلان هم راخیستې دي، هغه نور وشکېدله. او خو نو یوسف جان دی ښایسته رخچینه په سر د هغه حاجي صاحب دی، د یوسف جان پلار دی، دا یو بل ملګری دی، میلمه دی، حاجي آغا دی، بارک دی. الله نو د خیره روان یو انشاءالله. تاسو راسره اوسئ چې چیرې ځو د خیره سره، چې تاسې راسره یاست بیا نو ښه خوند کوي. یوازې نو موږ یوازې مه ګورئ، لاره مو ګورئ، چیرې چې ځو دی مو ګورئ. دغه ځوان ما سره تعقیب کوي، دی هم در سره تعقیب کوي، ګرده تعقیب کوي. معنا نوشي جان سلام. سلام نوشي جان، چای بخیر. چای بخیر. سفر لا هم جریان لري د خیر سره. بس ان شاء الله نیمایي لاره مو خلاصه کړې ده، نیمایي لا پاته ده د خیر سره. نو بس خورا د سیمانه مجلس هم ګرم دی، مجلس هم شروع دی، یاران بانډار هم کوي. اوس دوی وایي سټې کوو، وایي درېږو. په دې پوه شوه چې دا د شا نفر لږ ستړي شول، نو دا ډکه پورته کوي که هنداره کښته کوي، چا رقم ویش کېږي. څه شي ډکې؟ ډکې جاغه د ورو مجلسي سه دا د نور ورسېدلو د خیره سره رسېدلي نه یو. ما چې دلته یې ګوړی درېږو، حاجي صاحب هم دغه د حاجي صاحب د دې ځای سفر څنګه و؟ والله ډېر مزهداره، ښه خسته نه سئ راسره؟ یا داسې مزهداره لاره ده، ښه بیخي ښایسته لار ده. ته څو کاله بعد بولدک ته راځې د خیر دا سره؟ لار 48 کاله کېږي چې زه 48 کاله مخکې په دا لار د بېرته سوی وم. 48 کاله مخکې. اوس دا لاره څنګه ده؟ ډېره ښایسته لاره، ډېر مزهداره، ډېر نامي سړک دی. او بالکل. نو ښه شو چې د حاجي صاحب سره مو دا سفر وسو د خیر سره انشاءالله. خدای مو دې په خیر ورسوي تر خپل هدفه پورې، بېرته مو دې خدای په خیره ورسوي. نو دوی په دا ډېر وخت بولدک نه و لیدلی، موږ ټول راځئ چې نن ولاړ شو د خیر سره او بولدک وګورو. اوس نو دوی د خیر سره اوبه راخلي، اوبه څښي. او ما نو نن ولاګ درته را شروع کړی دی، ولاګ مې خاص داسې په انتیکه ځای کې درته را شروع کړي. هیله ده چې تاسې در پای را سره وګورئ، خوند ورسه واخلئ او دا فکر ونه کوي چې نو ته ولې په ډکۍ کې ناست وې. موږ ټوله ګوله خاکساره خلک هر ځای در سره کښېنو، د باسکله پر کونجي غله در سره کښېنو واجبېدل او مخ ته ځای و، خو موږ دا ځای خوښ کړي. موږ ول دا ښه داسې څوک په طبیعت ناست دي، نه داسې ترتیب دی. نو خبره مې دا کول چې په خبره کې یو څه وزن یې نه، معنا وزن داسې چې وایي ژرنده که د پلار ده هم پوار ده، وایي څه چې کرې خبرې بې. نو دا بیا تاسې راته ووایاست یو دوه درې متله په کمنټ کې. ما خو دا دې درته وویله، وایي د یوه لاسه ټک نه خېږي، اما دلته بټان چې دی په یوه لاس ټک خېژولی سي، وایي په یوه لاس کې دوې هندوانې نه راخیستل کېږي. کوم دی ته خدا دا بل ګوره، دا بل ګوره. دا اوس تجربه سړی دی دا. دا بالکل شدید دی. کمپیوټر راوته خدا دې ګورې ملکو هر وخت هر ځای، معنا دا په داسې ساحو کې لسته شراکت کار دی. ملګرو مالې ګوړی ته ټکۍ ته واخله. ټکۍ څنګه؟ دا ولې ګوړی ته په ټکۍ کې کښېنئ. نو ملچاره سره کوئ، ډېر ښایسته سفر دی. مطلب دا پایپور ټکۍ د ډېر ښه خوند کوي. سرب دی، سرب پایپور هم ورته وایي. ښه دغه دی، معنا دغه شی دی، نه دغه دی، دغه دی. نو عجبه ښه خوند کوي. سړی په استراحت کې خدای آرام یې درته هسې خدای قسم. هله دا پورته کوي ورور ورته، دا غږ مې ورنه ثبتېږي، دا غږ که نه دا پورته غږ مې نه ثبتېږي. بس نو موټر یوسف جان چلی، وغه دی سر دی، وغه رخچینه چې پر سر ده، معنا
او زه خو نو زه یم نه شراکت کار دی معنی څنګه کار دی معنی بالاخره بولدک ته راورسېدلو خاص په منډیانو کې یو دغه د بازارو پوښتنه کو موټران ډېر ګران شوي دي موټران مخکې چې مثلا په 2.5 لک افغانۍ و هغه اوس 3 لک افغانیو ته تللي دي ځکه د لارې د بندېدو په خاطر موټران نشته نو هغه چې شته هغه یو څه ګران شوي دي موږ دا دی راوتلي ګرځو هغه ملګري چې یوسف جان دی او پلار دی هغه نو دا ځایونه ډېر کلونه بعد راغله ورته وایي ښه دی چې وګرځېږو څونه تغیرات دلته راغلي دي دا به ووینو منډیانو ته به ولاړ شو نو ما وله تاسو ته به هم یو کوچنی قدر ولاګ جوړ کړم کندهار سیمه شروع کړی دی راورسېدلو در منډیانو پورې لا به هم انشاءالله دغسې ګرځو ستاسو سره تاسو هم زموږ سره اوسېږئ دلته د اختر میلې ډېرې دي تاسو باور وکړئ یعنی د اختر څخه 15 ورځې تېرې شوي دي خو زیات کم خو بیا هم دلته دا دی ګورئ بازارونه یې ولاړ دي ځکه هغوی وایي خلک په میلو کې دي وا دی دا دی نو داسې ترتیب دی یاران حاجي آغا دا یاران خو راسه ولاړله ولاړه ووتله ولاکه یاره دوی وایي ځو دغه نورو یارډو باندې ګرځو د باندې نور هم شته خو د باندې دی څه کوي بالا دغه کیسه ده اوس خبره دا ده چې ما ورته پرېښولو دوی ولاړه دا اوس څنګه کار شو یاران راسه ولاړله او موږ یې دلته پرېښولو دا نو څنګه کار شو زه به په تاسې باندې دغه ده دا هغه یار دی ما چې دلته موټر رانیوی اکوا اوس نو یو کال بعد دې ځای ته بیا رالو دا په تاسې وګورم دغه لاجورد یاردو ځینې نور یاردونه دي دلته مخکې دلته ډېر د دې ځای بازار ګرم و نه تاسو زموږ سره خپرونې کتلې وې خو اوس چې ګورو بازار یې ډېر سره کمزوری ښکاري نو دوستانو تر ډېر ګرځېدو وروسته مو وغوښتله چې ډوډۍ وخورو نو ډوډۍ ما آډر کړله پلو دی روش دی ترکاري ده او اوس نو د خیره ډوډۍ خورو د څو ملګرو کارونه لا نه دي خلاص شوي هغه کارونه به خلاص شي د خیره سره بیا به نو ولاړ شو نو که چیرې د منډیو خواته ولاړلو بیا به انشاءالله هغه ځای کې هم تاسو ته یو ویډیو وکړم موږ ډوډۍ دلته وخوړله ښایسته تاج محل هوټل او رستورانت دا په بولدک کې دی تاسې هم چې کله بولدک ته رالاست دلته ښه پاکیزه خواړه پیدا کولی شئ بېلابېل خواړه تاسو په دا بورډو کې وینئ افغاني خواړه چې تاسو غواړئ هغه شته پاسپورټ هم شته نو تاسو کولی شئ چې راسئ او په دغسې یو ښایسته او منظم چاپېریال کې خپله ډوډۍ نوشیجان کړئ او دغه تر څنګ هر ډول خواړه پیدا کېږي انشاءالله ستاسو سره به مراتم کوي هغه ورونه چې دي هغه مسؤلین دي دغه ورونه چې دي دا مسؤلین دي تاسو کولی شئ د دې راسئ او دغه هر ډول خواړه ترلاسه کړئ رالو د خیر سره د ټیپو منډۍ ته دلته خو نو بسکلان وروره ګوله موټرسایکلان رقم په رقم شان نو بارک چې دی خپل ورارګان ته 2 بسکلان رانیسي ځان ته خوش کړی دي ځان ته رانیسم او زم د اخشته د ماما زوی ته دا رانیسم وروره ګوله شه ورو جان شای جوړه خیر سلامت وسه جوړ وسه 2 دنیا بسکلان در سره نیسو د دې نرخ په پلازا درته وایم تا خو نرخ ویلې دي یو نرخ زه درته وایم په زر افغاني د ازمر سره زی بل خوش کی بل خوش کا وروره بل خوش کا او دای نو میواري بل خوش کا بل خوش کا برما دې پرېښ دی
ستا نوم ووایه وروره ګله زما نوم سمیع الله دی د سپین بولدک اوسېدل د سپین بولدک اوسېدو څونه وخت کېږي دلته د بایسکلان دکان یاره کوي تقریبا زیات وخت کېږي مطلب ښه هر رقم بایسکلان لري هر رقم بایسکلان چینایي امریکایي روسي ګوره ګوره رقم والا هر رقم بایسکلان راځي لیلامي لیلامي آفرین وه ښه ښه ډېر ښه نو بس ښه پراخ دکان یې دی د ټیپو منډۍ کې دا کوم ځای دی سم ادرس ووایه دا ټیپو منډۍ کې درېیمه کوڅه ده د مسجد کوڅه د مسجد کوڅه د درېیمه کوڅه ده راسئ دلته لوکس لوکس بایسکلان وروره ګوله زموږ سره مراد کوي ستاسو سره هم مراد کوي چې رالاست د خیره سره ورته دغسې کار دی نور رقم په رقم بایسکلان لري سیکلان لري دا دي دغسې عادي داسې په درځنو پراته دي وروره بل دې کوم یو خوښ کوي صحیح سو او دا هم ښایسته بایسکل دی ښه هغه پارک نه کوي وروره دغه دی زړګی دا په څو دی دا به 1400 افغانۍ بیا در په 1400 زموږ شو ده په 1400 زموږ شو ده ښه یو دانه بل زه خوښوم غټ دانه کومه دی هغه هغه هلک چې دی د لسو کالو دی چاغ دی هغه هلک چاغ دی د لسو کالو دی ښه داسې یو انتیکه شی ورانیسم پر ما ډېر ګران جاپاني کومه دی جاپانیان دغه شیان دي امریکا یا دغسې شی چانه در دغه مه تېرېږه که زما منې نه کې بنزین لوړ کړو ښه شی دی نو ملګرو درې دانې بایسکلان مو رانیوله درې دانې مو رانیوله درې دانې مو رانیوله اوس په دغه یاره ستا دې که سره ده واسه راځم درته د خیر سره ولا د واجه سنوشي جان موږ دلته درېږو ورځ په ورځ دی وچا الله راکړي دي نو اوس موږ ستاسو څه ګیله وکړو الله درکړي دي الله درکړي دي نو خوځه کو خبره کې خوند دی نو ملګرو دا خو هغه منډۍ ده چې موږ بیخي ډېر ګرځېدلي یو پکښې کې هر وخت ربنا داسې ګوره داسې که چې نیم ښار معلوم سي او یاره ته نو دلته کړایان هم شته او وایي دا چایبر پوښتنه وکړه په څو دی ما چې پوښتنه وکړه چې په څو دی دا د چا کې ګوره عجباله دا په څو دی د چای برام کالدارې مانا دا شپږ سره نو دوستانو دلته هر شی شته دا بخارونه په څو دي انډیواله بخار په څو دی دا بخار نه دي چې وایي په خاص شان شپېلک وایي پوخ نسي خپل اتومات شپېلک وایي دا په څو دي انډیواله مه کوئ اوس ښه وکړه چې یو دانه درسي ته دا خلاص که ټوله یو رقم دي دا ته خلاص که دننه داسې ټینګ دی دا مول داسې ټینګ دا جاپانی دی دا جاپانی دی د دې یوه خبر درته وکړم زر دې خوښه ده مه کوه پرونه شروع ده صحیح دی ها نه دي شرمو بالا صحیح دی ها صحیح دا سم دی او زه راکړه چې کار وکړي نو دا به څنګه چیک کو بره دونه باوري سړی ګورې دوستانو چې خراب په برته یې راوړه نو پټانه د بخار سودا مې وکړه ته راسم خو بس دا بس دا دی دغه مې رانیوي د کور دپاره نه پټاوېږي دغه نه لري بس فوج رانیوي دا ته وګوره دغه سم دی په زرې ته وګوره چې دا سم دی دا وړي هغه چپال وړي هېڅ فرق نه څه شي هغه چپال دا هغه یو رقم دی هغه هم ښه شی دی چپال هغه په راسوی دی هغه بسوي دغه دغه راواخه صحیح دی دا به ضمانت وي دا ولې نه خلاصېږي ښه خیر موږ به راوګرځو بیرته به راسو ښه خیر اوسه بیرته به راسو دوستانو هغه به څو دي هغه نه دي هغه نه هغه په زر زر هغه یو څه ډېر اسمات شوي ښه دا نه دي اسمال شوي خیر موږ به دا خوا راسو ښه دا خوا که راسو
وای چې شو کې زما مور نو دغه ځوانان دي سودا ځینې کوي وروره راځئ دغه د ستا قربان سم دا یا یو لاس لیړې خو دغه د خورا مې وسته لیړې ستړي مه سه ورور خیر جوړه ده خیره خیرات دې جوړوږه نو راغلي بولدک ته په بولدک کې دا ټیپو منډۍ ده ټیپو منډۍ ده بازار دی هر شی شته دا وګورئ دوستان ساتان دي دغه ته خلاص کړئ وایي د ساتان وګورو دا ریا دوستانو هر رقم ساتان وګورئ دا ریا وده چې دا در باندې ووینو اوه دا او ترڅنګ یې دغه دی ښه ساتان څه ولا دوستانو ښه خوند کوي دا دی دا ساعت مې درته خوښ شي څنګه دی خوښ دی څه دا ساعت نو جالبه ساعتان دي دا نو ډېر دغه غواړي چې راځي خپله راسې خوښېږي دا په څو فرق پکې شته دا دی دوستانو دغه بیا ښه دغه آیفون ساعتونه کار کوي دا بنده که زما ښایسته ورور څه به وکړو که وبه دا چې پټان یو دانه امپیتریان هم لرې کومه دي بیا هغه موټر والا په څو دي تراوه یو دانه بلوتوت والا دي ده وبالتوت ممكن اوه بلوتوت دا بس په 100 افغانۍ وایي دا څه شی دم چارج به ورکړي کی بابا چارجرم دي نو داسې کوڅه دلته په بولدک کې دا هر شی شته دلته ګورئ دا به معنا ترموزان دي او لس رقمه شیان دي زندلې یمه قسم راسي ګړو په ګډه سوداوي سره کوو اوس به زه کوشش وکړم چې کور ته یو شی یوسم یو شی راوړم انشاءالله تاسې زموږ سره اوسئ نو بیرته د خیر سره روان شولو دغه میده شیان ډېر خرڅېږي داسې راځو که ځو داسې روان یو کښته موټر ته ګوره موټر ما ونه وي موټر زه ونه وم وګورئ دوستان دا دی برقي وسایل نو په منو خروار دا چې شته نو بیخي ښه ماشاءالله ډک دکان دی ورپول السلام علیکم څنګه یې سید صاحب تاسې په خیر خیرت یو مور و پلار نشته نو دا هر شی شته راځئ الحمدلله د اتوانو دکانونه د همیشه په څېر هر رقم اتوان پکښې پیدا کېږي نو که مې غږ یو څه خراب یا کمزوری نو بخښه کوئ او پاتې شو د ټلیفونانو دا دلته دي هر رقم ارزانه ټلیفون به څو دی سره افغان کم یو دی نه دوستانو هغه ارزانه ټلیفون په افغانستان کې پیدا کېږي دا یا په 1000 افغانۍ ونه چې ارزي مننه دلته بیا ګوټکي دي چارچران دي هر شی شته دوستانو نن ډېر زیات لمر ووالمه دا وګورئ ډېر وګرځېدلو دا مخ مې ټوله خراب شو سره خو خیر مشکل نشته نو تاسې زموږ سره اوسېږئ زموږ هېواد یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نور به بیا پټان در سره یي زه به نه یمه زه ځمه د خیر یو ښه کار لرم مخته هلته یو مستري ته درېږم نو ملتیا را سره وکړئ زموږ سره اوسئ او خوږو لیدونکو د دغه ټیپو په منډۍ کې دا څومره کوڅه ده د چا
حالا نظر ته خپل ووایه ستړی مه سې خیر وستنه مې شي جوړ ستا دکان چیرې دی د خان رضا په ګلۍ کې دی د محمد نسیم او اسمت الله دکان دی بس راسې دلته نو ها کم شي وغواړي زموږ سره ستا د یتیم بیټري او نور ګډ وډ سامانونه کټنري سامانونه د لاسه کولی شي په ارزانه قیمت د واجس نو بس راسې خوشو لیدونکو دلته سودا وکړي دا بیا زموږ ملګری دی نو موږ ورشه دی په دا ویډیو کې ونه زو دا ورورم سودا کوي سودا ته ناستې ولې نه کوي سودا بیخي چې د واسف خان پر واقع چې نه وه نه وه څه څه زموږ انډیوال دا اوس تاسو چې جوړ شو وروره دا اوس تاسو چې جوړ دی خو نه دغه کم کا او بشک دا بیر وخت د په فکر کې دی په فکر کې دا په فکر کې ستاسو نه سره شي جوړ خیر سات شوی دا جالي بسینو نو ته څنګه ژوند په خیر دی کارونه په خیر دي سلامت وسه جوړ سره چتي دا ته عربه وي ښه یار په دې ویش کې جالب شام پیدا کیږي ولا ډېر مننه قربان سم خیر اوس خوږو دوستانو دا به داسې کنټینر دی چې زه ګرڅه نه پوهېږم چې دا څنګه کنټینر دی داسې حال دی ته داسې ورته ګورې دا ګرد د کوچنیانو د بازۍ شان دي ساتیرۍ شان دي وروره ګله نه والله دا حال دی دا ګوره دا ورورم دلې پیدا کېږي دا ورورم دلې پیدا کېږي پس ته سره راسئ دا څه حال دی دا اوس څنګه کنټینر دی هر شی پکښې دی دوی له دا دسته دا ورورم پکښې دی دا د ورشتان دپاره دی بهي ما چې خاوند ته نه یې سوی رانه دوکاندار ته یې سوی ده ټوکې مه پر کوه وروره دغه دی ته دغه نه کې دغه نه لرې چې ډک ډکې دا نو څنګه کار سیال دی سړی پکښې ورک سي دا به ما زما لور ته یو څو دانې شیان رانیسم هغه بیخي داسې سوي دي داسې دا به یې دا چتي زه به دلته پکښې وګرځم اګر سره چار شی پکښې او بالا به دا هغه دی دا یو شی پیدا کړي او بسیس دا ښه شی دی یو به دا وروړم زما لور ته دا چتي هروي کوچنیانو منانیانو لاره پرېږدئ لاره پرېږدئ لاره دا خوارکۍ بیا سر نسته ملګرو خوږو لیدونکو دا ګورې دا موږ چې روان دي معنا دواړه ملګري هم دي خوږه لیدونکي هم دي دا معنا ده اوس چې موږ روان یو دا ماسټر پلان دی په سپین بولدک کې دا د موټر دی د خیره دلته سړک جوړېږي پوه شو دلته سړک جوړېږي د خیره چې یو طرفه دغه یو بیا هغه لاس ته جوړېږي نو د خیره سره بولدک ته هم کارونه شروع دي سپین بولدک انشاءالله زموږ نه یو څه سودا یو پاته دي ویش کې دا ویش څه سودا یو پاته دي دا رقم ستا خصولو ته راکړو بتلو باجي وروره کمه دي اوبه راکړو بتله جي وروره اوبه راکړه بوتل انډیواله یک شنه دوه بوتله را نو چې رښتیا سړی دلته راسي ډېر ستړی کېږي ځکه که په کار پسې څوک راځي نو په کار پسې راسي بیا نو ډېر ستړی کېږي هم راکړه انډیواله د تاریخونه خو یې نه کړې ښه وروره په خیر صحت ښه دی سلامت اوسې خیر اوسې نو ملګرو موږ ټول ښه دی چې دغه زموږ د کار په جریان کې تاسې باندې هم ځینې شاټونه وګورو تر څو په دغه پروګرام کې تاسې هم راسره یاست نور خو نو ویش دی کاروباري ځای دی په افغانستان کې ټولو یو غټ کاروباري ځای دی اوس نو دا دی ماشاءالله کارونه هم ورته شروع دي د خیر سره کارونه هم ورته کېږي انډیواله د ټیپو منډۍ چیرې ده یا هغه د موټر ټیپونه او تلویزیونان هغه شیان چې لري هغه ده ښه څه شو د زما انډیوال څه شو چې رښتیا څه ډېر ستړي شولو
پر سر مو درد دي بدن مو درد کوي دا جاغه وګورئ د خو ډوډۍ لګن ته ډوډۍ نه روژه مو ژن روژه نیسم سار پر 9 بجې د کوره راوتلی یو اوس تقریبا دا د بجې څو دي 5 بجې یا 15 نه زامونه سولې و لاس کم 15 بجې دي نو د هغه رئیس څونه ګرځېدلي دوستانو سوداوې سره کولې وروره ګله نو ځینې ملګري مو ولاړله موږ هم بس انشاءالله ځو د خیره سره نور نو بلا انرژي نه ده پاته نو تاسې هم پر پاک او سپېڅلي رب سپارم ښه وختونه ولرئ الله پاک دې ستاسې عمرونه ډېر کړي دا مو خوشحاله لر آباد اوسېږئ در بله داسې خپرونې چې موږ ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکوئ د الله په امان ښې شېبې ښه وختونه زموږ هیواد ستاسو د امیدونو باوري سرچینه